بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شپږم د اکتوبر کال 2015 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه زما مکمله نړیواله ده، یعنی د ایران، اسرائیل، امریکا، روسیې، چین د سیمې او په دې کې د افغانستان موضوع ډیره مهمه ده، ځکه چې پاکستاني رسنیو او ځینې نورو رسنیو دا کوشش کړی چې افغانستان په دې کې ملوث کړي چې دا ځلې امریکا که حمله کوي په ایران باندې نو د افغانستان او د پاکستان به کوي. په دې موضوعاتو باندې به خبرې کوم، ځکه چې دا 8 ورځې ما په ایران او په نړیوال مسایلو بحث داسې مفصل نه و کړی. تاسو معلومه ده زما د برنامو مینوال مختلف دي، څوک جهادي خبرونه خوښوي، څوک د افغانستان رانه غواړي، څوک نړیوال غواړي. نړیوال چې کومه ډیر زیات چې دا نور خفه کیږي راته ټول دغه شروع کړي، هغه کې موږ علاقه نه لرو، سوریه سکو، ایران سکو، افغانستان. چې په افغانستان باندې بحثونه کوم ټول راته وایي چې دا نړیوال موضوعات موږ ته مهم دي، دې باندې لګرانه واچو. اته جهادي چې پاتشي هغه جهادي ډله چې دغه راته زنګونه وایي چې وروره موږ دې هیر کړو. نو په دې اساس باندې زه د توازن لپاره ټول موضوعات باید شریک کوم، تاسو سره په ټول باید بحث وکم. په دې باندې یو طرف هم مخافه کیږي، ځکه چې ټول د ما درې که فرضاً درې او لیدونکي او اوریدونکي زه لرم، یو به فرضاً جهادي خبر غواړي ووري، یو به د افغانستان غواړي ووري، یو به د جهان. نو پرېږدي چې جهان والا جهان ووري، افغانستان والا افغانستان او جهاد والا جهاد. زه د ټولو ته به خبرونه وړاندې کوم تر څو ټولو سره زما اړیکه وروري او دوستي په خپل ځای پاتې شي. راځم نړیوال موضوع دا هم په افغانستان ته زموږ تاسو ژوند ته مستقیما اړیکه لري او تاثیر لري، بالخصوص چې هغه بیا د ایران موضوع د اسرائیل راتګي که فرضاً ایران له منځه ځي وهل کیږي، اسرائیل راځي، نو زه ته هم په امن کې نه پاتې کیږو. پس د هغې نه چې د معاشي قرارداد له منځه لاړه او اروپا او امریکا په ایران باندې تعزیرات ولګول، نو په هغې کې په تعداد د تعزیراتو په دې کې اضافه والی راغی. ایران باندې دوی دغه وکړل چې د ایران پټرول او دا به په مارکیټ کې نور نه خرڅېږي، حتی په تور بلاک مارکیټ کې یا سمګلینګ مارکیټ کې به هم دا نه خرڅېږي. د په مقابل کې ایران دا خبره وکړله چې که چېرته زما د نفتو دپاره مارکیټ کې اجازه نه وي، نو بیا به د نړۍ نفتو ته هم اجازه نه وي، او که هېڅ کښتۍ به د هرمز نه نشي تېرېدلی، اروپا ته به نشي تللی، هغې مخه به زه دلته نیسم او هغه به زه منع کوم او تنګي هرمز به زه تړم. دا د ایران ګواښ د امریکې دغې مقابل کې. په عین حال کې موږ تاسو ګورو چې امریکې خپل قواوې په سیمه کې زیاتې کړي دي، یعنی د الحدید میدان هوایي نه چې یو میاشت مخکې یو نیم میاشت مخکې تاسو یادي ټول جهازونه تلرې شول تشول، مخکې د هغې نه چې په الحدید باندې حمله وشي امریکایانو خپل هر څه د اغېز نه ویستل او ویوړل، او پس دا دغه وشو چې دا کېدای شي د وینزویلا لپاره ایستي او هلته یې وړي. اوس یو ځلې بیا 30 طیارې د کیسي 46 او کیسي 115 290 طیارونه یو 30 دانې دا په دغې ته الحدید اډې ته په قطر کې بیرته راوړي دي، او دا جهازونه د انګلستان نه، اسپانیې نه او ایټالیې نه چې هلته د امریکې نظامي اډې دي، هغې نه دا جهازونه راوړل الحدید ته. په دې کې 92 طیارې دي، یو دا کیسي 46 دی، یو کیسي 115 دی، چې دې کې یو د تیل رسولو د دنده پوره کوي، او بل چې د رادار سیستم دی چې په فضا باندې ګرځي او د ځمکې لاندې یورانیم او ذروي شیان چې دي دا ټول پیژني او د دښمن اسلحې ذخایر معلوموي او هغه ټارګټ کوي او دا کېږي. نو دا 92 طیارې کم از کم 30 دانې سیمې ته راوړي دي. همدارنګې امریکا میزایل دغې تعهد د یوکراین سره کړی چې د ټام هاک میزایل به یوکراین ته ورکوي تر څو یوکراین د روسیې د نفتو ذخایر او د هغې د کویي دا چې دي دا په نښه کې او ویولي او د روسیې اقتصادي بنسټ ته صدمه ورسوي. ګرچې ویل کېږي چې د یوکراین د ډرون طیارې چې دي، پهبادونه چې دي یا بې پیلوټه جهازونه واړه چې دي، دا تر اوسه چې دوی استعمال کړي دي
60% د روسیې په د نفتو او د ذخایرو باندې تاثیر کړی، د هغې 60% عواید د کلني کم شوي دي. خو د نه بر علاوه اوس دی غواړي چې ټامهاک ورکړي، او ټامهاک چې دی دا به مستقیما د روسیې دننه مراکز او دا به وهي، او په دې رقم دی غواړي چې د هغې دا د نفتو صنعت او د دې مراکز چې دي دا د منځه یوسي، روسیه اقتصادي یو بنبست سره مخ شي، مشکل سره مخ شي او د جنگ نه لاس وباسي. په همدغه حال کې د ایران او د امریکا یعنی د اسرائیل سره چې کوم جنگ دی، په دې احتمالي حملې چانسونه ډیر زیات شوي دي، او ویل کېږي چې په دې کې داسې اوس پاکستانیان ډیر زیات تبلیغ کوي، او بعضې غربي رسنۍ چې هغې دې شته لمن وهي چې اوضاع دلته خرابه کړي، هغې وایي چې دا ځلې امریکا چې حمله کوي، نو امریکا به د پاکستان او د افغانستان نه استفاده کوي، او د ده لپاره دوی د پروپاګند او دغه ډیر زیات قوي وکړ چې ګویا د بګرام اډه چې ده دا امریکایانو نیولې ده، او هلته خپل 1400 کسان راوستي دي، او د هغې په متعلق ما برنامه وکړه، تاسو نه وکړه. نو دوی دا وایي چې د ده لپاره راوستي چې د دې نه په ایران باندې حمله کېږي، او ضمن کې دوی دا هم یو بل پروپاګند او دروغ اضافه کوي چې ګویا طالبان په دې کې د دوی سره شریک دي، او طالبان به د ایران په مقابل کې همکاري کوي، کوم شی چې طالبانو څو ځلې رد کړی دی، او دوی دا ویلي دي چې دوی د خپل د ګاونډیانو په مقابل کې خپل خاوره د چا په مقابل کې استفاده او استعمال ته نه پرېږدي، بناً دغه پروپاګند چې پاکستانیان کوي، ځکه پاکستانیانو خپلې اډې امریکې ته ورکړي دي، او پاکستان به د ایران په مقابل کې استعمالیږي، د افغانستان مقابل کې استعمالیږي، ځکه هلته 3 هوایي اډې چې دي دا پاکستان امریکې ته ورکړي، د امریکې جهازونه به د هغه ځینه الوځي. احتمال د جنگ د ایران او د اسرائیل ډیر زیات قوي دی، دواړه طرفونه لګیا دي خپل ځانونه قوي کوي، او په همدې بابت باندې تاسو ګورئ چې ایران 10 جنگي جیټونه یا G10C چې دي دا د چین ورته دفعتاً ورکړل، او هغه جهازونه یې ورکړل چې د هند په جنگ کې پاکستان ته ورکړي. نو اوس د پاکستان نه واخیستل ایران ته یې ورکړل، ځکه چې د چینایان دا فکر کوي چې ممکنه ده هر آن په ایران باندې حمله وشي، او ایران باید آمادګي ولري. او همدارنګې روسیې چې د ایران سره د 500 سوخو 15 طیارو قرارداد درلوده، او هغه پوره نشو کړلی، نو دفعتاً ورته میګ 29 یا میګ 29 طیارې ورکړلې، وایي تر څو چې ستا سوخو 15 برابریږي، ته د دې جهازونه د اسرائیل او د امریکې په مقابل کې کار واخله. دا دوه کومکونه څه ښیي؟ دا دوه کومکونه دا ښیي چې چین او روسیې ته دا معلومات شته دی چې اسرائیل او امریکا هر آن ناګهاني پر ایران باندې حمله کوونکي دي، او همدې لپاره روسیې څو ځلې تر اوسه 3 ځلې په تېر د دغې 10 ورځو کې ایران ته دا ګواښ ورکړی دی چې ته به تیار اوسې، تا باندې حمله کېدونکې ده، او د هغې سري معلومات دا ښیي چې حمله کېدونکې ده. په همدارنګې تاسو ګورئ چې امریکایانو غیر له دې نه چې د ماشي په قرارداد کې دغه وکړ، یو کار یې بل اوس کړی دی چې د هغه تحریمات او لیست چې د ایران په مقابل کې د بندیزونو دی، په هغې کې د 44 نورو ایراني لویو شخصیتونو نومونه، صنعتونه او د هغې د فابریکو چې په بهر دنیا سره اړیکې لري، هغه یې په دې تور لیست کې شامل کړي دي. او همدارنګه انګلستان 200 تنو نومونه، صنعتونه، تجارتونه د دغه په لیست کې اضافه کړي چې بندیز یې پې باندې وراړولی. د دې معنا دا ده چې دواړه طرفونه جنگ ته آمادګي نیسي، بهانې جوړ کوي، او ایران هم لګیا دی د ده بابت کې خپل تیاری نیسي، او روسان او چینایان دې غاړه ولاړ دي، او امریکا هلته د اسرائیل تر څنګ ولاړه ده. په دې هکله تاسو سره دا خبره ما تېر ځلې ما کړې وه چې لاریجاني ویلي و چې دا ځلې دا جنګ به چې دا د آخرالزمان جنګ به وي، او د دې جنګ نه پس به یو کاملا خاموشي به راشي، او بیا به بل جنګ نه کېږي. مطلب یې دا و چې دا جنګ به دونه درون او ثقیل به وي. او په عین حال کې نتنیاهو بیا دا خبره کړې چې دا جنګ او دا حمله چې موږ کوو، دا به داسې یو حمله چې بشر په تاریخ کې نه لیدلی، او تاریخ به دا په یاد ساتي. نو په همدې رنګ د ایران د یورانیمو د غنا مسله چې ده، دا یو نړیوالې ستونزې ته مبادله شوې ده، ځکه چې ایران وایي دی د خپل د حق نه نه تېرېږي او دفاع به کوي، او نړۍ وایي دا اجازه درته نه درکوو. د اسرائیلو پخواني وزیر دفاع لیبرمن دا دغه کړی دی چې ایران بیرته د یورانیمو غنا شروع کړې ده،
او ډیره قوي او په سرعت شروع کړې ده او کېدای شي دا ځلې مخکې دی نه چې اسرائیل پر ایران حمله وکړي، ممکن چې ایران په اسرائیل باندې حمله وکړي. نو خپل د اسرائیل خلکو ته یې ویلي دي چې یو ډېر زیات آماده او تیار اوسئ. بله خبره دا ده چې د خپل د بنکرونو د پټ سره نږدې اوسئ چې که ایران حمله کوي تاسو خپل پټ ته ورسیږئ. د دې ټولو موضوعاتو نه چې تاسو حضور ته ما وړاندې کړل، دوه شیه ډېر ښکاره دي. هغه دا دی چې جنګ کېدونکی دی، قوي جنګ کېدونکی دی، طرفونه ټولو خپل تسلیحات پوره کړي دي او امریکا او اسرائیل داسې ښیي چې په یوه جبهه کې نه، په څو جبهو کې به جنګېږي. یعنې یوکراین د روسیې په مقابل کې لګیا دي، تقویه کوي، ټامهاک ورته ورکوي چې هغه د روسیې باندې حمله وکړي، د هغې صنعتي نظامي لوی مراکز ورته ووهي. او بل دا دی چې روسیه هلته مصروفه کې ډېر زیات ده، د یوکراین کې په خپله په ایران باندې حمله وکړي چې روسیه د ایران او افغانستان د لارې نه مرسته ونشي رسولی. نو په دې بابت سره دی هلته جنګ په یوکراین کې تشدیدوي او په عراق کې د عراق د سوریې د لار نه په ایران باندې هم تشدیدوي. نو دلته حمله که په ایران باندې کېږي د دغې خوا نه، هلته به په یوکراین کې روسیه سرګرمه کوي، مصروفه به یې ساتي تر څو چې هغه د ایران مرستې ته ونه رسېږي. ځکه چې روسیې ښکاره ویلي چې که دا ځلې په دغې ایران باندې حمله کېږي نو موږ به د ایران سره حتی تر اتومي پورې د هغه خولېګکانې چې دي کلاګک، هغې کومک به کوو چې هغه د وشي کولی د اسرائیلو په مقابل کې استعمال کړي. ګرچې چې ایران د اسرائیلو د دې حملې په بابت کې دا خبره په ډېره وضوح او واضح توګه کړې ده، که دا ځلې ایران په ما باندې که دا ځلې اسرائیل په ایران باندې حمله کوي نو ایران به میزایل او راکټونه به نه استعمالوي، داسې یو اسلحه به استعمالوي چې هغه اسلحه به په حساب اسرائیل به نابودوي. او همدې لپاره لاریجاني خبره کړې چې دا د آخر زمان جنګ به وي او د دې جنګ نه پس به بیا بل جنګ نه کېږي. یعنې ایران داسې یو ادعا کړې ده چې داسې یو اسلحه به په استعماله کړو، راکټ میزایل نه علاوه، چې دی به اتوم هیر شي. او کله چې د اتوم مسله راځي چې اتوم به هیر شي نو د ده نه اوچت خو نایتروجن بم دی، او که څوک چې نایتروجن بم لري معنی دا چې اول باید اتوم ولري. ایران باید اتوم جوړ کړی چې نایتروجن ته قدم کړی، ځکه چې سړي 12 نه ویلې نو ماسترۍ ته خو نشي تللی که نه، 12 به وایي، بیا به فاکولټي ته ځي، بیا به ماستري ته ځي، بیا به ډاکټورا ته ځي. که څوک ډاکټر کېږي اول به 12 وایي، بیا به پی سی بي کوي، بیا به طب ته ځي. یعنې دا مراتب دي په هر کار کې. دارنګې دلته هم داسې دی، که ته نایتروجن بم جوړی نو اول به ته اتوم بم جوړی، بیا به نایتروجن بم جوړی. ته راسن نشي کولی نایتروجن بم جوړ کړې. دلته څه اشاره دا ده چې ایران وایي چې زه به داسې اسلحه استعمالوم چې هغه د اتوم نه به اوچت وي، اتوم نه اوچت نایتروجن بم دی، او که د هغې نه کوم بل نوی شی چې هغه لا تر اوسه دنیا ته نه ایښودل شوی هغه به وښودل شي. نو په دې اساس باندې دواړو طرف خبره دا ده چې جنګ به ډېر شدید قوي. امریکا هلته لګیا دي، تسلیحات شروع کړي دي، ایران تسلیحات چین او روسیې شروع کړي دي، او د جنګ احتمال ډېر قوي دی او ممکنه ده دا دغه وشي. دا چې د افغانستان د خاورې نه به استفاده کېږي که نه کېږي، دا مطلق یو دروغ دی. افغانان ویلي دي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره امریکا د ایران. دا اشتباه ایرانیانو کړې وه او موږ غندلې ده چې ایرانیانو ولې د افغانستان په مقابل کې د امریکا سره او د اروپایي ټولنې سره کومک وکړ په 2001 کې او اسلامي امارت نظام راوپرځول شو. اما دا کار افغانان به ورسره نه کوي، لپاره دی چې افغانان د اسلامي دغې نقطې نظر نه لوی اسلامي نړۍ ته ګوري، شخصي او تاریخي بغض و کینې ته نه ګوري. په همدې اساس فکر نه کوم چې طلبای کرام د ایران په مقابل کې دا همکاري د امریکا سره وکړي. خو تفسیرې ډېرې زیاتې دي او دا دغه ځي چې طالبان به په خفیه طور د امریکا سره دا به کوي، پلان به جوړوي، په ایران به حمله کېږي، د ایران نظام به ول کېږي او امریکایان او دی به د افغانستان سره مرسته کوي. که نن یې مرسته وکړه، سبا هم دا اسرائیل بیرته د افغانستان په مقابل کې ودرېږي. د ده لپاره دا اشتباه کول نه دي پکار. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.